دا اختر پورس مبارکی شته کنا نو دا اختر پورس مبارکی سنت تخا نبی علیہ الصلوۃ والسلام با صحابہ ته مبارکی ورکول صحابہ به یو بل ته ورکول دا اختر پورس مبارکی شته دا الفاظ د صحابہ خا تقبل الله منا ومنکم الله دې زمونږ استاد سن دا روجي او دا اختر مس قبول کی فقها وای چې سو کوئی اختر دی مبارک شا یا عید مبارک نو دا پدی الفاظو کې داخل لے اختر کله مبارکی چې الله ستا منځ او ستا روجي قبولی کی کنه نو چې دا قبولی نه کینو مبارک کیږي نه نو دا اختر مبارکی شته ښا څه مسله نشته دومره مسله ده چې عام منځونو کې بعضو علاقو کې دا رواج دی چې دا اختر نرست یو بل سره لاس ملاوي نو کدا لاس ملاویدل ہوتا لاس ملاول مسلمان سره ثواب دی ښا او که یو سړی دا وای چې مون نرستو لاس ملاولو کې ثواب ډیر دی نو بیا ټیک نه ده لاس ملاولو مبارکۍ کې فرق دی ښا لاس ملاول د خاص مون نرستو احادیثو کې نه دی راغلی که اسې لاس ملاوي ثواب دی خدا عقیده ساتل چې د دې موز نرستو لاس ملاولو کې ثواب ډیر دی په نسبت د نورو نه بیا غلطه ده دغه تخصیص غلط دی او که اسې لاس ملاوي نو ټیک ده نو مبارکی چې ده دا سنت طریقه ده ښه که څوک جمعات کې کوي عمره وادي که څوک یې بهر کوي عمره دا امام سیوطي رحمه الله په دې کتاب لیکلی هغه وایي مبارکی روا د چا زوی شو مبارکی ورکولی شي څوک نوکر شه مبارکی ورکولی شي چا باندې خوشحالي راغله مبارکی ورکولی شي چا باندې اختر راغی مبارکی ورکولی شي دا د مسلمانانو د الفت او د محبت یو ذریعه ده